سلامونه مینه کې احترامات د ویسا سکیلز یوټیوب چینل او فیسبوک باندې درنو لیدونکو خدای وکړو جوړ او د صحت کالی به مو پرتنوي. خوږو دوستانو نن به په دې باندې خبرې کوو چې واتس اپ ته د ایمیل اټکول څه ګټې لري، ولې خلک اټکوي او د څه لپاره ضروری دی چې باید اټ شي. نو راځئ په دې موضوع باندې په بحث کوو. تاسو ته به واتس اپ ته د ایمیل اټکولو طریقه هم ښایم. ویډیو تر پای را سره وګورئ، خو مخکې له دې چې ویډیو پیل کړو دغه چینل لازما در سره سبسکرایب کړئ، همداشان پر فیسبوک مو هم در سره فالو کړئ او دغه نوی پیج مو جوړ کړی دا د نورو ملګرو سره لازما شیر کړئ. که تر ټولو د مخه د واتس اپ ته د یو ایمیل اټکول څه ګټه لري، نو مهمه خبره په دې کې دا ده چې کله تاسو واتس اپ ته یو ایمیل اټ کړئ دا 2 سټپ ویریفیکیشن در سره پکې فعالیږي چې په دې سره تاسو کولای شئ که چرته هم تاسو نمبر ته کوم تاوان ورسېده یا کومه داسې بله ستونزه رامنځته شوه یا ستاسو واتس اپ خپل ځان ته اړولو مثلا هیک کولو یې، نو دغه ایمیل تاسو سره مرسته کوي. یو د پین کوډ دی د ویریفیکیشن، هغه تاسو ته ځي، او ټي پي کوډ دی هغه تاسو ایمیل ته درومي. نو کله چې هغه کس تاسو هغه کوډ ترلاسه نه کړي تاسو واتس اپ نشئ لوګین کولی. نو ډېره مهمه ضروري او بهترینه ګټه هم همدغه ده چې ستا واتس اپ څوک نشي هیک کولی او ورسره په څنګ کې که نمبر درنه بېدرکه شو د واتس اپ په خلاصولو کې هم در سره مرسته کوي. نو ته کولی شي چې له ایمیل څخه په دې ډول څنګه وکړې استفاده وکړې، خو دا به هم نه وایم چې ایمیل ټول ډیپینډ په د واتس اپ ایمیل کوم چې دی دا د نمبر نه بغیر هم په همدغه ډیپینډ کوي. نه، تاسو باید نمبر هم ورسره ولرئ. نو راځم دغه تاسو ته ښایم، خو تر ټولو ضروري ګټه همدغه ده چې د هیک کېدو څخه یې ژغوري. نو راځم تاسو ته دلته خپل واتس اپ ته چې کله راغلم دا مې را خلاص کړ، پاس ډارس وګورئ، په همدغه باندې کلیک کوم. د هغې وروسته تاسو وګورئ لاندې سیټینګز دی، سیټینګز باندې مې چې کله کلیک وکړ دلته دغه صفحه راځي. کله چې دغه صفحه راغله لاندې راځي اکاونټ باندې کلیک کوم، پاس وګورئ ایمیل اډرس. ایمیل اډرس کې به تاسو څنګه وکړئ خپل یو ایمیل به ورته اټ کړئ. مثلا ما دا ایمیل ورکړ، دلته نیکسټ باندې کلیک کوم، وګورئ ویریفای یور ایمیل څنګه شو، وایي ستاسو ایمیل ویریفای شو دلته. نو ستاسو ایمیل به دلته څنګه وي، دغه ایمیل به ورسره اډ وي. مثلا زما دا ایمیل دی، دا به هر وخت زما د واتس اپ سره اډ وي، ځکه هره ستونزه ولرم زما همدغه ایمیل ته به هغه ستونزه څنګه کیږي را درومي. 2 سټپ ویریفیکیشن دی، تاسو کولی شئ چې دغه هم ورته آن کړئ. تاسو ته پاس وضع لیکلی دي فور ایکسټرا سکیورټي، د اضافي دغه امنیت لپاره، د اضافي امنیت لپاره turn on 2 step verification. دغه 2 step verification څنګه کړئ، خلاص کړئ. which all require a PIN when registering your phone number with another WhatsApp again. یعنی د بل واتساپ سره چې کله خلاصیږي څنګه به کېږي، تا ته به دغه یو میسیج درځي. دلته وایي چې تا هغه شپږ حروفه کوډ داخل کړه کوم چې ستا واتساپ ته لاړ. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دلته دا ورته خلاص کړئ، هماغه به بیا داخل کړئ. وروسته د هغې نه ستاسو 2 سټپ ویریفیکیشن خلاصیږي چې په دې سره به ستاسو موبایل ته لازما کوډ راځي او هېڅوک به نشي کولی چې ستاسو واتساپ څنګه کړي را خلاص کړي. نو دغه ایمیل اټکول و لازما په خپل واتساپونو کې اټ کړئ، ځکه چې دا ډېر په درد خوري. ځینې وختونه که ستاسو اکاونټ ته مثلا نمبر ته مو کوډ نه راتلو نو ایمیل ته درته کوډ راځي. هغه ځینې واتساپونه به تاسو لازما لیدلی وي چې کله دوی واتساپ ډیلیټ کړي یا موبایل پرمټ کړي یا کومه بله ستونزه منځته راشي، نو هغه د شبکو لخوا دوی ته نمبر ته کوډونه نه لیکل کېږي. نو مهمه خبره هم همدغه وي چې دوی ایمیل نه وي اټ کړی، که چېرته ایمیل اټ کړی نو ستا دغه کوم کوډ چې موبایل نمبر ته نه درومي دا لازما ایمیل ته درومي. نو تاسو په دې طریقې سره کولی شئ چې خپل واتساپ ته ایمیل اټ کړئ او خپل سکیورټي سیسټم مو لا قوي کړئ او همداشان هغه کوډ چې نشئ ترلاسه کولی هغه هم ترلاسه کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره بیا هم یادوري کوم لازما موږ در سره فالو کړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او که کومه پوښتنه یا غوښتنه لرئ کولی شئ را سره کمنټ کې پرېږدئ.